السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سټرنګ انورټر پر رابطه باندې دا چې دا څه ډول انورټر دی او د دې د نصب کولو ګټې او تاوانونه څه دي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو نن سبا چې کومې انورټر په ټوله نړۍ کې استعمالیږي نو اکثره دوستانو دا سټرنګ انورټر دي او دې ډول انورټر ته سټرنګ انورټر ځکه ویل کیږي چې دې ته سولر پینل په سیریز ډول باندې کنیکشن کیږي د یو سټرنګ په شکل باندې. دوستانو کله چې مونږه د یو څخه زیات سولر پینل یا ملټیپل سولر پینل د یو سولر پینل څخه زیات وي، کله چې دا سولر پینل په خپلو کې یو د بل سره سیریز ډول یا په مسلسله توګه کنیکشن شي نو دغه تړلنې ته دوستانو سټرنګ ویل کیږي. او د سولر پینلو د کرنټ یعنی امپیر د زیاتولو لپاره څو سټرنګونه د سولر پینلو یو د بل سره په موازي توګه یعنی په پیرلر توګه نصب او کنیکشن کیږي. دا ځکه چې سټرنګ انورټر یوازینی په نړۍ کې هغه انورټر دی چې د های لوډ لپاره نصب او کنیکشن کیږي. که دغه لوډ سنگل فیز یا 3 فیز وي نو د دې ټولو لوډونو لپاره د دې ټولو مصرفونو لپاره دوستانو سټرنګ انورټر دا نصب او کنیکشن کی. نو لدې عمله د سټرنګ انورټرو استعمال ډیر زیات دی په ټوله نړۍ کې چې په کورونو، کارخانو، فابریکو او کمپنیانو کې د های لوډ یعنی د های مصرف لپاره نصب او کنیکشن کی. نو راځو دوستانو د سټرنګ انورټر ایڈوانټیج او ډیس ایڈوانټیج یعنی پیدو او تاوانونو ته. اول راځو د سټرنګ انورټر پیدو ته. اوله پیدا دا د دوستانو چې دا موږ د های امپیر او های لوډ لپاره نصب او کنیکشن کولای شو. دوهمه پیدا دا چې د درې سټرنګ انورټرو په واسطه باندې مونږه 3 فیز لوډ چلولی شو، ځکه چې سټرنګ انورټر یوازینی هغه انورټر دی چې های افیشنسي لري یعنی کم ضایعات لري په نسبت د نورو انورټرو. او دریمه پیدا دا چې د دې قیمت کم وي په نسبت د نورو انورټرو. دوهم راځو د سټرنګ انورټر ډیس ایڈوانټیج ته یعنی د سټرنګ انورټرو تاوانونو ته. اول تاوان دا دی دوستانو کله چې مونږ یو سټرنګ لګولی وي او په دې کې یو سولر پینل ویک شي یا ډیمیج شي یعنی کمزور او خراب شي نو په دې صورت کې سټرنګ انورټر دا لوډ نشي برداشت کولی او د لوډ په صورت کې دوستانو دا چې دی ټریپ کیږي او د دې مشکل د حل فصل لپاره باید سټرنګ انورټر ته 2-3 سټرنګ د سولر پینلو په موازي توګه باندې نصب او کنیکشن. دوهم تاوان دا دی باید سټرنګ انورټر ته مختلف ټایپ سولر پینل نصب او کنیکشن نشي. کله چې دوستانو تاسو سټرنګ انورټر ته سولر پینل نصب او کنیکشن کوئ نو باید ټول سولر پینل سره مساوي وي په واټ، وولټ او امپیر. که مونو سولر پینل انتخابوي نو باید ټول سولر پینل مونو وي او که پولی سولر پینل انتخابوي نو باید ټول سولر پینل پولی وي او د دې دوستانو واټ، وولټ او امپیر سره مساوي وي او د یوې کمپنۍ. او هیڅ کله مونو سولر پینل د پولی سولر پینلو سره او یا پولی سولر پینل د مونو سولر پینلو سره په سټرنګونو کې یو ځای خپل سټرنګ انورټر ته نصب او کنیکشن نه کوي. کله چې ورته تاسو مختلف نوع سولر پینل خپل سټرنګ انورټر ته نصب او کنیکشن کوي نو په دې صورت کې سټرنګ انورټر ته صحیح وولټ او امپیر نه راځي او ستاسو لوډ بیا په صحیح طریقې سره نشي چلولی. دریم تاوان د سټرنګ انورټر دا دی کله چې په سټرنګ انورټر باندې ایمرجنسي راشي د ایمرجنسي په صورت کې ډیر سی وولټ چې د سولر پینلو څخه راځي دا نه قطع کیږي او دوستانو ایوازي د واپډا برخه چې دا قطع کیږي او کټ کیږي. او څلورم تاوان دا دی کله چې تاسو سولر پینل په مختلفو ځایونو کې د انګل زاویې خلاف لګولي وي یعنی په انګل زاویه باندې ټولې مساوي نه وي، په یو لیول باندې نه وي نو ستاسو سټرنګ انورټر چې دا په صحیح توګه باندې کار او فعالیت نه اجرا کوي. نو د دې د حل فصل لارې داري کله چې تاسو خپل سټرنګ انورټر د سولر پینلو 2 یا 3 سټرنګونه نصب او کنیکشن کړی وي نو باید د ټولو سولر پینلو د سټرنګونو انګل زاویې باید سره مساوي وي او په دې کې کم سټرنګ دوستانو د سولر پینلو د ښکته پورته نه وي نو تاسو بیا کولی شئ د خپل سټرنګ انورټر د کیلو واټ مطابق د دې څخه لوډ وچلوئ او تاسو دوستانو د دې څخه بیا مثبته ګټه واخلئ. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د سټرنګ انورټر د مهمو معلوماتو او د دې د ایډوانټیج او ډیس ایډوانټیجو په رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه
ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کوي. نو دوستانو که تر اوسه پورې به زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.